बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د دې نه مخکې چې موږ تاسو خپل پروګرام شروع کوو اول راځو د مایکروسافت اس کیو ایل سرور brief introduction ته it means د ټولو نه مخکې د مایکروسافت اس کیو ایل سرور introduction کوو چې مایکروسافت اس کیو ایل سرور څه شی دی او د کوم مقصد لپاره استعمالیږي it means introduction to Microsoft SQL Server. اولنې پوښتنه خدا موږ نه کېدلی شي چې what is Microsoft SQL Server یعنی نن سبا مختلف آر ډي بي مسونه دي مختلف قسمه سافټویر دي موږ سره استعمالیدلی شي لکه اوریکل دی اکسس دی اس کیو ایل سرور دی مای اس کیو ایل دی مختلف خو د هغې ټول نه موږ یو شی صرف وایو چې هغه اس کیو ایل سرور دی او پوښتنه موږ نه دا کیدی شي چې دا اس کیو ایل سرور دی څه شی نو په اول سټیپ کې موږ داسې وایو چې مایکروسافت SQL Server is a Microsoft company product which can be used for to store my information. Microsoft SQL Server is a Microsoft company product. دا د مایکروسافت کمپنی یو پروډکټ دی مایکروسافت کمپنی جوړ کړی دی which can be used for چې کوم استعمالیږي to store my information in database چې سیف کی یا سٹور کی زما معلومات پتشي کی معنا په ټیبل کې ډیټابیس موږ څه شي دی ټیبل داسې موږ ویلی شو دویم ډیفینیشن چې مایکروسافت SQL Server is a relational database management system software which can be used for to create a database relational database دا ګورې دا د مایکروسافت کلمه چې سر کې راغله نو معنا دا د مایکروسافت کمپنی جوړ شوی تولید دی جوړ شوی پروډکټ دی مایکروسافت SQL Server is a relational database management system database management خو مو پېژندو که نه Microsoft SQL Server is a relational database management system software یعنی مایکروسافت SQL Server چې دی دا یو ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیسټم سافټویر دی چې کوم استعمالیږي دې دپاره چې موږ په دې کې یو ریلیشنل ډیټابیس جوړ کړو څه شی جوړ کړو ریلیشنل ډیټابیس مطلب دی to have relation between tables to have what So here is two things we should keep in mind. The one is SQL and the second one server. Both are different name. SQL means what? Our server means what? دو شیونه دي کنه که تاسو ګورئ SQL and then server SQL means structured query language مخفف دی دا یو مخفف دی موږ سره د structure query language اس مطلب دی structure Q مطلب دی query
او ال مطلب دی language. This is a database language. دا SQL اصلی کی یو ژبه د ډیټابیس ته څه شي ده what language for a database which perform چې کوم سر ته رسوي insertion in database, updating in database, deletion from database, selection from database, creating database, and so on. और that's a node. असली के दा SQL यो ژبه ده یو لینګویج دی د ټولو ډي بي میسونو دپاره چې نن سبا که آریکل دی که SQL سرور دی که MS Access دی که مای SQL دی که څومره ډي بي میسونه دي هغوی ټول په دې ژبه باندې کار کوي او دې ژبه دا ژبه څنګه کیږي هلته استعمالیږي یعنی که چیرې په ډیټابیس کې موږ ډیټا انسرټ کوو نو د دې SQL په تھرو به انسرټ کوو سبے کو کچری منگ ڈیٹا اپڈیشن کو موڈیفیکیشن پر ڈیٹا کی کو تغییر پر ڈیٹا کی راولو نو دا SQL لینگویج پترو بھی کو کچری منگ ڈیلیشن کو مثلا منگ وایو چې د احمد یا د سټوډنټ ټیبل نه د احمد ریکارډ ډیلیټ کا یعنی ډیټابیس کې یو ریکارډ پروت دی د جان په نوم باندې دا جان ریکارډ ډیلیټ کا ډیټابیس نه نو کله چې هغه ډیلیشن کیږي د ډیټابیس نه د څه پترو بکیږي یا سلیکشن فرام ډیټابیس مثلا منګوای چې منګ تاسو شی وکړه ډیټا سرچ کا ډیټا را تر اوچتا کا د چی شي نه ډیټابیس نه اس یو مثال در کوم چې دا SQL ژبه تاسو وپیژنئ چې دا SQL ژبه تاسو وپیژنئ چې دا څنګه ژبه ده لکه څنګه چې موږ خبرې کوو تاسو په دې پوهیږئ دغسې کمپیوټر ته موږ یو لینګویج استعمالوو چې هغه SQL لینګویج دی چې ډیټابیس په دې ژبه باندې پوهیږي یعنې ټیبل کې چې څومره عملیات اجرا کیږي د کومې ژبې په تور باندې اجرا کیږي فار example I will give you 1 2 3 4 examples so چې هغه به د څه شي په باره کې وي د SQL لینګویج په باره کې به وي دې شروع کېدو ته لا وخت شته ښه دا چې شروع کوو که نه SQL سرور څو خبرې دې نه مخکې شته دی خو صرف اوس دې باندې زه تاسو پوهوم چې دا SQL څنګه ژبه ده د ډیټابیسونو ما درته وویل چې ټول ډي بي میسونه نن سبا کومه ژبه استعمالوي SQL فار ایگزامپل مونږ ویل چې که یو ډیټابیس جوړو نو مونږ باید د دې ژبې په واسطه باندې جوړو که یو ډیټابیس جوړو مونږ د دې ژبې په واسطه به جوړو I am using some keywords create database by the name of say ZixDB no I use some word create database by the name of Zix when you execute this query so your database will be cannot create file see this okay I have already this name دا database already ما سره پروت دی وي دا تاسو سره already شته ZixDB په نوم باندې تاسو سره already به پروت دی دلته چیرته یا فرضاً زور ته چې create کوم ته database by the name of Ahmad Jan commands completed successfully نو ستا یو database جوړ شو د دې په واسطه دا یو language دی دا چې اوس یو ژبه د احمد جان په نوم تاسو ګورئ موږ سره به یو ډیټابیس راغلی دلته یعنې چې موږ ډیټابیس کې څومره کار کوو د دې په ژبې په تور باندې کوو زه ورته یم چې مثلا یوز که موږ ته احمد جان یعنې هدف دا دی چې سلیکټ که موږ ته احمد جان ډیټابیس یا کریټ که موږ ته ټیبل by the name of say customer په نوم باندې ټیبل په هغه کې موږ سره په کار څه شی دي
let's suppose customer ID dagi data type integer, customer name data type varchar say 50 characters and so on. نو پدې کې تاسو سره یو ټیبل جوړ شي د څه په نوم باندې د کسٹمر په نوم. This is a language, this is structure query language. دا کوم language دی دا یو ژبه ده. نو ګورئ چې ټیبل جوړوي په ټیبل کې ډیټا انسرټ کوي ډیټا تی ډیلیټ کوي چې څومره پرفارمنس څومره عملیات اجرا کیږي په ډیټابیس کې هغه اصل کې د دې ژبې په واسطه باندې کیږي. مازم خلاص نشو په دې باندې سخت نه دی ښه لکه تاسو ته سخت کار چې ما اوس دغه وکړ کنه هیڅ سخت نه دی د هر کیورډ به بیل تشریح کوم صحیح ده لکه څنګه چې ریاضي کې خپل فرمولې کنه دغه شانته دا مسان شي نه SQL مو پیژندو اوکې او بل دغه نوم چې دوی ذکر کړی وسره SQL سرور د دې هدف دا دی چې دغه ډیټابیس به موږ آینده په نیټورک بیس استعمالو په کوم بیس باندې سرور کې به استعمالو ده لکه اوس مطلب موږ ته یو کس وایي چې داسې ډیټابیس موږ ته پکار دی چې دغه ډیټابیس په سیم وخت کې په یو وخت کې ډیر کسان اکسس کړي ډیر کسان د دې نه استفاده وکړي نو دې لپاره به موږ بیا ډیټابیس په څه شي کې جوړو په SQL سرور کې به جوړو یعنی سرور په دې معنی چې زمونږ ډیټابیس د یو کمپیوټر کې پروت وي او دې کمپیوټر سره نور کلاینټس کنیکټ وي نور چایلډ کمپیوټر چې څومره که پالیسی موږ لګو پابندي لګو پابندي نه لګو یوزر خلاصو یوزر باندې څه بندو نو هغه د دې کمپیوټر نه کیږي د دې کمپیوټر نه کنټرول کیږي نو دې ته سرور وایي څه شی ورته وایي یعنی هدف دا دی چې په دې کې په یوزرانو باندې ډیفرنٹ کاینډز privileges different kinds authorities موږ ورکولای شو خبرې په اوس کومه د SQL سرور خو مو پیژندو کنه او بلکې SQL سرور یو سافټویر دی چې موږ به ځان ته وروسته به انسټالو په کمپیوټر کې او دا یو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم سافټویر دی یعنی هدف دا دی چې موږ په دې کې کوم ډیټابیس جوړو نو دغه ډیټابیس یعنی دغه ټیبلونو ترمنځ یو ریلیشنشپ موجود وي نو په دې خاطر دې ته څه شی موږ وایو ریلیشنل ډیټابیس مینجمنت سیستم. اوکې what are the advantages of SQL server د SQL server د استعمال څه فائدې دي د دې خوبي څه ده ولې موږ اکسس نه استعمالو ولی ایکسل نه استعمالو ولی فرضاً بل یو ډیټابیس نه استعمالو اول SQL server store my data SQL server store unlimited data څه مطلب یعنی SQL server کې موږ داسې یو ډیټابیس جوړولی شو چې په هغې کې به تاسو unlimited data store کوئ دا لیمټ بنې چې فرضاً دی کې موږ 1 GB 2 3 4 5 6 GB نه کم ډیټابیس چې په دې کې جوړیږي نو دا اصل کې یو انلیمیټډ ډیټا په دې کې موږ سٹور کولی شو اوس فرضاً 6 یو ډیټابیس موږ 6 ته جوړو نو دی به دغه ډیټابیس د 40 50 50 100 کلونو دپاره استعمالوي پرمننټ ټایم دپاره به دوی دغه سیستم فعالوي باید نو هغې دپاره موږ باید SQL سرور یوز کړو څه شی ځکه چې دا د انلیمیټډ ډیټا سټور کولو ظرفیت لري او اکسس د انلیمیټډ ډیټا سټور کولو ظرفیت نه لري بله خبر دا ده چې اکسس کې چې کله ستا سره ریکارډونه 1000 2000 3000 4000 ته ورسیږي نو په هغې کې سرچنګ انزرشن ډیلیشن اپډیټنګ بسلوي بیا ډیر زیات بسلوي خو SQL سرور کې بیا دا شی نشته که په دې کې په لکاو ریکارډونه وي دا به تا ته فاسټ تیز سرچنګ به کوي تیز انزرشن به کوي تیز اپډیټنګ به کوي څه شی مطلب دا به ډیر فاسټ وي سلووالی په دې کې بالکل هم نشته دویمه ډیره مهمه خبره چې د SQL سرور ده چې موږ دا نن سبا ولې استعمالو so the security of SQL server is too strong یعنی
پدې کې په یو ډیټابیس کې مونږه مختلف قسمه پالیسۍ لګولې شو. لکه فرضاً یو ډیټابیس مونږ جوړو چې پدې کې به فاینانس هم کار کوي، پدې کې به فاینانس کار کوي، پیسې واخیستل شوي، راغلې پیسې د څونه خبره د فاینانس دي، د مینیجر به پکې خپل کار وي، د بل یوزر به خپل کاري، د بل یوزر به خپل کاري، هر یوزر ته بیل بیل صلاحیت ورکول. نو دغه کار چې دی دې ته سکیورټي وایي. څه شی وایي؟ اصلي کې دا ډیره سټرانګ ده. دی کې هر یوزر باندې ډیفرنٹ کایند سکیورټي یعنی پالیسۍ نه مونږه په دې ډیټابیس کې لګولی شو، خو ایکسس بیا دومره سټرانګ نه دی. صحیح ده. دریم سو ډیټا مخکې دا خبره وکړه، ډیټا انزرشن، ډیټا ډیلیشن، updating, selection will be too fast. It means دا سلووالی خبره پکې نشته. مخکې مې دې باندې خبرې وکړي. څلورمه خبره پکې د بیک اپ اینڈ ریکوري ده. څه شي؟ اوس یو کمپنی ده، یو ارګنایزیشن دی، هغه مطلب دی چې دا کمپیوټر کې دا ډیټابیس استعمالي، دا سرور د ډیټابیس په دې کې مین ډیټابیس په دې کې پروت دی. نو دی به ویکلی یا ډیلی روزانه به د خپل دغه ډیټابیس بیک اپ اخلي. څه به اخلي؟ که دا کمپیوټر بالکل ورک شي، مات شي، خراب شي، وسوځي، هر څه چې وشي، نو هغه ډیټا به نه لاست کیږي، هغه ډیټا دی واپس لاس ته راوړلی شي. یعنی بیک اپ موږ اخلو، که چیرې موږ سره دغه ډیټا د دې نه لاست شوه، بیرته موږ ریکور کولی شو. نو دا یو زبردست فیسیلیټي او ډېر زبردست کار په دې اسکیول سرور کې، په دې RDBMS کې دا زموږ څه شی دی؟ یو زبردست کار دی. په ایکسس کې بیک اپ شته، خو هغه موږ سره د فایل په سیسټم کې هغه فایل هم ډیمیج کېدلی شي، خرابېدی شي. خو دې موږ ته داسې یو فایل راکړي چې هغه فایل نشي خرابېدی. خبره باندې ورسېدي که نه؟ څنګه؟ نه 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 بل ما خبره وکړه په ایکسس کې هم بیک اپ شته، خو هلته به ته بیک اپ څومره والې، څومره بیک اپ به والې ته تا سره به په لکونو لکونو ریکارډس وي، خو لیمیټډ د دونه ډیټا خو هغه نه سټور کوي. په دې کې بس ډیټا واچوه بیک اپ، چې څونه ستا په هارډ ډسک کې ځای وي که نه، چې څومره ستا هارډ ډسک وي، نو دومره به ته خپله ډیټا بس بیک اپ کوه. آفرین. سم پیپل خپل همدې کمپیوټر کې هم دا سیف کړي دا بیک اپ، بعضې خلک بیا د ډېر محفوظیت دپاره په بل کمپیوټر کې چې په نیټورک باندې لکه اوس دوه کمپیوټر کنیکټ دي، د دې ډیټابیس بیک اپ اخلي، هغه بل کمپیوټر کې اخلي. بیک اپ یې هلته سټوري بل کمپیوټر کې، طریقه به انشاءالله ښیو. یا هارډ ډسک کنیکټ کړي، بیک اپ په هارډ ډسک کې پروت دي. ډیپینډ آن یو. خبره باندې ورسېدې که نه؟ بیک اپ مختلفو دغه سره اخیستلی شي. اف کورس. نه نه ډیټابیس کې خو به دلته ټیبل به هم وي، ویوز به هم وي، ډفرنٹ تھنګس. سو دې کې به آینده هم ستا ډیټا سټور کېږي، ډیټا به سټور کېږي داسې، یعنې دې کې مطلب 1 GB ډیټا ده، او په هغې کې به هم همدومره ریکوایرمنټ وي، همدومره ځای به په هغه بیک اپ کې ځکه ټیبل ویوز او ډیټا به هماغه خپل ټیبل ته فلو کېږي په هغې کې. یعنې بیک اپ هم تا سره څه کوي؟ ځای حتما نیسي، ځکه ستا ډیټا پکې ورچول کېږي. ښه په دې خبرو باندې پوه شو تاسو؟ څه مشکل خو دې کې نشته. پنځمه خوبي چې ده SQL server database can be share in network environment. یعنی په نیټورک باندې موږ دا ډیټابیس شیر کولی شو، په یو وخت کې په سیم وخت کې په یو ډیټابیس کې به ډیر یوزران انټری کوي، ډیر یوزران به اپډیشن کوي، یعنی ډیر یوزران به خپل صلاحیت مطابق ډیټابیس ته لاګین کېږي او کار به کوي. خبره باندې ورسېدې که نه؟ په دې کې به دا سلووالی نه راځي چې یاره دې باندې څلور یوزران کنیکټ دي او دې کې به سلووالی راشي. نو
دا به همداسې فاسټ کار تا ته کوي ځکه دې کې مختلف قسمه انډیکسز دي په دغه لحاظ دا نسلو کېږي انډیکسز ته وایي ان شاء الله وی ول ډسکس لیټر اوکې آفرین دلته به یاد ساتئ دوه شیونه دي ډیټابیس د هغې موږ ډیټابیس په نیټورک شیر کولی شو خو تاسو نه پرون دا خبره مو کړله خو انټرفیس نه صحیح ده که نه ډیټابیس ټیبلو ته وایي بلکل موږ کولی شو چې هغه شیر کړو خو ما درته ویلو چې د هغې که مثلا 100 یوزر په یو ډیټابیس کې اوس کار کوي یا 10-20 یوزران وي که نه او دا سیم ډیټابیس باندې کار کوي نو دا به بیا څه شی وي سلو به اوس دا تذکیرو سیسټم وګوره ډیټابیس په ننګرهار کې به مختلف یوزران هغې سره کنی کېږي په هر ولایت کې به ډفرنټ یوزران به هغه ډیټابیس اکسس کوي تاسو لکه وګورئ که نه د پاکستان کې دا د سیسټم دی د کارډونو سیسټم چې دی پولیس سره مثلا د هغوی هغه کوم چې یوزري هغې سره کمپیوټر وي چې کله تا نه کارټ واخلي ستا آی ډي نمبر ورکوي هغه سرچ کوي ورته خو داسې په زرهاو ریسپانسبل کسان وي چې دا ډیټابیس اکسس کوي په زرهاو کسان دا ګوري خبر ته خیال شته خو د ډیټابیس کې څه سلووالی نه راځي اعظم خلاص شو دی باندې که نه نو اکسس بیا د دې کیپیبل نه دی افکورس فرنٹ اینڈ نه بیک اینڈ تم موږ ورکولی شو خو بیک اینڈ به هم سلو وي که بیک اینڈ ته هم موږ یوز کړو که نه هغه به هم سلو وي بیا تیز فاسټ د ایکسکیوزر په شان به کار نه کوي خبره به نه ورسېدې ها دا داسې یو مثال لري لکه اوس یو وړوکی بکس داسې فار ایگزامپل په دې کې ته ډېر شیان ور تخته کړي داسې چې بېرته یو شی ته راخلک په سختۍ به رالې همداسې نه ده او چې کله یو لوی بکس وي په هغه کې ته ډېر شیان هم کېدي په اسانۍ به راخیستلی شي مازم خلاص شو دې خبره باندې نو اکسس چې کوم دی د هغې ډیټابیس به موږ په کومو ځایونو کې استعمالو نن سبا چې کوم دی لکه یو سمال ارګنایزیشن وي او هغې دومره ډېر یوزران نه کنې کېږي ډیټابیس سره سو سم سنګل ډیسکټاپ اپلیکیشن دپاره هغه صحیح دی خو که چیرې د نیټورک انوایرمنټ دپاره خبره لاړه شي یو ډیټابیس وي ډېر یوزران پکې کار کوي نو هغې دپاره به یا آریکل یا به اسکیول سرور یا به مای اسکیول یا به داسې نو اکسس نه اعظم دې پورې خلاص شو انشاءالله اسکیول سرور هم وپېژندو چې څه شی دی پوه شو دې باندې راځو یو شی تاسو دې کې بل یاد ساتئ همیشه دپاره په سافټویر کې یو فرنٹ اینډ وي او یو بیک اینډ وي څه شی وي فرنٹ اینډ اصلي کې انټرفیس ته وایي څه شي ته وایي یعنې فارم ته ویلی شي او بیک اینډ همیشه دپاره ډیټابیس ته وایي یا چې کوم بیهایند ستا ټیبل پروت دی دې ته څه وایي کاري صاحب بیک اینډ وایي لکه اوس وګورئ که نه دا وینډوز 8 چې تاسو ته جوړه شوې ده دې ته اوس دا موږ چې کوم دا استعمالو د کمانډ په ترو باندې نه دا اصلي کې دا د یو دې ته جی آی بیس اپریټنګ سیسټم وایو بس په آیکن باندې کلیک وکړو دا یو آیکن دی دا یو عکس دی کیمرې شکل دی خیر هم شته که نه بس دا کمره یو آیکن یو عکس موږ ته راوړی په دې به کلیک کړو کار به سرته رسېږي خو د دې شاته چې پروګرامر چې کوم کوډ کړی هغه موږ ته نه ښکارېږي نو هغه بیهایند چې کوم دی دیټ از کال بیک اینډ او دا څه شی دی موږ سره نو یاد ساتئ په ډیټابیس کې موږ سره 3 یوزران دي سو ډیټابیس یوزر دا خبره ډیره زیاته مهمه ده ډیټابیس یوزرز ډیټابیس یوزر یو ډیټابیس ډیزاینر یو تاسو سره چې کوم دی ډي بی اے وی ډي بی اے ورته موږ وایو ډي بی اے مخفف دی د ډیټابیس ایڈمنسټریټر او یو چې دی اینډ یوزر څه شی وي ډیټابیس ایڈمنسټریټر سوري ډیټابیس ډیزاینر هغه شخص ته وایي چې ډیټابیس ډیزاین کوي ډیټابیس جوړوي مازم په دې خلاص نه شو programmer is a database designer so now I am creating you a software
زه اوس یو سافټویر د زیکس ته جوړوم، یو ډیټابیس جوړوم، د دې چې کوم هغه ریکوایرمنټس دي، د دې چې کوم هغه ډیزاین دی، دا ټول زه وکم. آی ایم ا ډیټابیس ډیزاینر. ډي بي هغه شخص ته وایي چې هغه د ډیټابیس یا هغه د ډي بي ایم ایس لینګویج فول یاد ولري چې په دې کې به ډیفرنٹ لینګویجز وي. ما په دې چپټر کې هم ذکر کړي تاسو ته چې مثال لکه ډي ایم ایل دی، ډیټا مینیپولیشن لینګویج، یا ډي ډي ایل دی، ډیټا ډیفینیشن لینګویج، یو په یو به تاسو پوهیږئ ان شاء الله. یو ټي سی ایل دی، ټرانزیکشن کنټرول لینګویج، په خبره ورسېدې که نه. یو پی اس کیو ایل دی. ډیفرنٹ لینګویجونه دي چې په دې باندې مکمل ایکسس او مکمل کمانډ ولري، پوه شي په دې باندې. دویم ډي بي هغه کس ته وایي چې د ډیټابیس ټوله مسؤلیت او ریسپانسبیلیټي د سره وي. یعنی که یوزر باندې پابندي لګي هغه هم د کار دی، که یو یوزر نه پابندي لري کوي هغه هم د کار دی، که یو یوزر ته د یو ټیبل یو مثلا موږ وایو چې د احمد یوزر به صرف انټري کوي شي، بل کار به نشي کوي، دا صلاحیت دا اتھارټي د چا ده؟ لنډ مثال د کمپیوټر یوزران در واخلئ، یو ایډمنسټریټر دی، یو چایلډ دی، ویلي به مې که نه؟ که نام نه دی ویلي تاسو؟ سرور او کلاینټ دا یې مثال دی. سرور خپل ایډمنسټریټر دی، کلاینټ چې دی دا یوزرز دي. نو ډیټابیس ایډمنسټریټر هغه شخص وي چې دا د ډیټابیس ټول مسؤلیت په غاړه لري، ټول ریسپانسبیلیټي د ده په غاړه وي چې څومره کارونه کیږي، څومره صلاحیت ورکول کیږي، څونه پابندیانې لګیږي، دا ټول د دې کس. که تاسو چې ته آینده وایئ چې آی ایم ا ډي بي اے اور آی ایم ډیټابیس ایډمنسټریټر، یو مسټ نو آل د لینګویج آف ډي بی ایم ایس and you should know the responsibility of DBA. The responsibility of DBA is, we have some responsibility for DBA. Inshallah we will discuss. End user چاته وایي؟ end user هغه شخص ته وایي چې دا سافټویر انده استعمالوي، هغه نور نه پوهیږي چې د څه کړي. لکه موږ دا وینډو سیټ استعمالو، د دې دپاره موږ end userان یوز، ځکه موږ په دې نه پوهیږو چې په دې ویدر کلیک کو موږ ته د هوا حالت چې کېږي، دا د دې بهایند د څه خل کوډینګ کړی، صحیح کړي دي، هغه پروګرامر کړي دي، خو دغه سافټویر دپاره موږ اینډ یوزران یو. نو کله چې تاسو چاته سافټویر جوړ کړئ یو ډیټابیس، نو هغه شخص تاسو دپاره اینډ یوزر دی. هغه څه دی؟ هغه په دې نه پوهیږي، هغه به کار په بټنه باندې کوي، هغه ته به انټرفیس جوړوي، هغه په دې نه پوهیږي چې اوس ګوره په دې ځای کې موږ داسې وایو، دا ټیبل موږ سره جوړ شو که نه، موږ دې کې وایو چې مثلا انزرټ انټو کسټمر ټیبل کې موږ ته ډیټا واچوه، سو ویلیوز کومه ډیټا موږ ته واچوه، آی ډي نمبر 1 واچوه او نیم راته نور واچوه. هغه دې وروره په دې ژبه باندې نه پوهیږي، هغه په دې لینګویج نه پوهیږي، هغه به څه پوهیږي؟ هغه ته به ته انټرفیس جوړ کړي، هغه ته به ته اسانه کې کار، دا ستا کار دی، دا د پروګرامر کار دی، دا د ډیټابیس ډیزاینر کار دی چې دا شینه به ورته جوړوي. اعظم خلاص نه شو دی خبره؟ مخانده شي باندې کوم درس دی باندې پوه شوي؟ دا د کوډونو خبرې تاسو ته ما درته ویلې که نه چې موږ به سټارټ د سکیول سرور د دې سافټویر د انسټالیشن نه اخلو او دې ژبې ته چې موږ رسیږو دا ژبه به موږ زاړه کړي، او بلکې زاړه به هم نه کړي، اسانه ده، هېڅ شی نشته. ښه صرف دا یو کیورډ دی لکه انزرټ، د دې په معنا چې پوه شوي، د انټو په معنا چې پوه شوي، د ویلیوز په معنا چې پوه شوي، بس نور اسانه ده. بې استعمال ځینه به اسانه وي. ښه هدف مې دا و چې اینډ یوزر دی که نه، هغه ته به ته بټن جوړې، د بټن شاته به ته کوډ ورته کوي، هغه په کوډ نه پوهېږي، هغه بټن باندې کلیک کار به ورته سر ته رسېږي، نو هغه ته اینډ یوزر موږ وایو. صحیح ده؟ ښه راځو دا خبرې خو ختمې شو که نه، د اینډ یوزر په دې پوه شوئ؟ مشکل خو نشته، دا یوزران هم وپېژندل که نه؟ راځو نن سبا چې کوم ورژنې په بازار کې تاسو اخلئ او تاسو دغه سافټویر په بازار کې اخلئ او به انسټالوئ ځان ته،
SQL server SQL server 2012 به واخلئ څه به واخلئ چا واخیستی نه تاسو کې بازار کې په مشکله به پیدا شي ها SQL server 2012 دا به موږ انسټالو خو نن سبا مختلفې ورژنې دي موږ سره لکه SQL server 2005 دی چې نن سبا خیر دام استعمالیږي SQL server 2008 management studio या SQL server 2012 management studio SQL server خدا هو ورژن شو د هغه کال په مطابق سره دا مینجمنت ورته ولې وایي مینجمنت اصلي کې منظم توای کنه څه توای اداره کول په دغه ځکه چې کوم دی په دغه سافټویر کې کله چې تاسو SQL server انسټالوئ مختلف برخې انسټالیږي مختلف ټولز مختلف کمپوننټس انسټالیږي لکه فار ایگزامپل database engine integration services دا سرویسونه دي چې بیا په خبرې وروسته کوو داسې نور هم بلا 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 موږ سره ډېر دغه شته ځکه ورته مینجمنټ سټوډیو وایي چې دا ټول سرویسونه دا ټول سافټویرز په یو وار ټول انسټالیږي سیټ اپ باندې به کلیک کوي دا به ټول انسټالیږي خپله مخکې به داسې وو چې موږ به ډیټابیس انجن بیل انسټالو انالیسیس سرویسز به بیل انسټالو انټیګریشن سرویسز به بیل انسټالو نیټورک کلاینټس کنیکټیویټي لپاره به بیل ټولز انسټالول خو اوس د هغې ضرورت نشته دوی موږ ته اسانه کړي دي ټولې په دغه یو سیټ اپ کې راټول کړي او نوم یې ورته څه ورکړی دی مینجمنټ سټوډیو نو په بازار کې تاسو به په راتلونکي کې له خیره سره دغه سافټویر اخیستی وي او راتلونکي درس به زموږ د SQL server د سافټویر انسټالیشن طریقه وي. It's enough for today.